سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان په کرکټ لانجې روانې دا ځل رمیز راجا د شعیب اختر په څرګندونه غوسه شوی دی. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پخوانی چټک توپ اچونکی شعیب اختر په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي و چې پاکستان په یاده اعلان شوې لوبډله باندې په نړیوال جام کې مخ تګ نشي کولی او کیدای شي چې په لومړي پړاو کې پاکستان لوبډله بهر شي. دا ځکه چې پاکستان کمیټې په پټو سترګو لوبډله اعلان کړې ده. د شعیب اختر له دغو څرګندونو وروسته اوس تازه د پاکستان د کرکټ ادارې مشر رمیز راجا شعیب اختر ته غوسه شوی او ویلي دي چې اوس لپاره مونږ سره له دغو لوبډلو بل ښه اپشن نه و. مونږ باید همدا لوبغاړي انتخاب کړي وای. دی زیاتوي داسې نه ده چې کران نه دي، همدا د پاکستان یو غوره لوبډله ده او مونږ په همدې لوبډلې باندې نړیوال جام ګټو. په نړیوال جام کې پاکستان لوبډله به خپل لومړی پړاو کې له هندوستان، سویډ افریقا، بنګلادیش او دوه لوبډلې چې له کوالیفایر راوند څخه راځي هم دوی سره به سیالي کوي. د پاکستان لپاره به تر ټولو سخته لوبډله په نړیوال جام کې هند او سویډ افریقا لوبډله وي. کله دوی څخه سیالي وګټي نو بیا کولی شي چې په اسانۍ سره دوهم پړاو ته لاره ومومي. یاد دې وي چې نړیوال جام سیالۍ د استرالیا په کوربتوب د روان اکتوبر میاشت په 14مه نیټه پیلیږي چې افغانستان هم مستقیم په یاد جام 10 غوره لوبډلو کې شتون لري چې په خپل ګروپ کې بل انګلستان، استرالیا، نیوزیلند او دوه لوبډلې چې له کوالیفایر پړاو څخه راځي سیالۍ وکړي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.